विराट कोहली د سچن ټنډولکر یو بل ریکارډ هم مات کړ. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د هند کرکټ لوبډلې نوموتی او مشهور لوبغاړی ویراټ کوهلی د پاکستان پر وړاندې د سیالۍ پر مهال وتوانید چې د سچن ټنډولکر یو بل ریکارډ هم مات کړي. ویراټ کوهلی چې د هند کرکټ لوبډلې مشر دی، په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو چټکې 11,000 منډې جوړې کړي. نوموړی دغه کارنامه په 222 پاڼیو کې ترسره کړه چې له دې وړاندې سچن ټنډولکر دغه ریکارډ په 286 پاڼیو کې په خپل نوم درلود. د یکشنبې په ورځ د جون په 14 نیټه د پاکستان پر وړاندې سیالۍ پر مهال ویراټ کوهلی پر زړه پورې نیمه سریزه ووهله چې په مرسته یې دغه ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. په دغه سیالۍ کې هند لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه ریکارډ په سلسله کې له ټنډولکر څخه وروسته آسټریلیایي لوبغاړی ریکی پوینټینګ دی چې په 286 پاڼیو کې 11,000 منډې بشپړې کړي. په څلورم نمبر بل هندي لوبغاړی ګنګولي دی چې په 288 پاڼیو کې د غومره منډې بشپړې کړي دي. له دې وړاندې ویراټ کوهلی په 10,000 منډو جوړولو کې هم پخوانی ټول ریکارډونه مات کړي او چټکې 10,000 منډې جوړې کړې وې. ویراټ کوهلی په دغه ریکارډ جوړولو سره دریم هندي او نه هم نړیوال لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې له 11,000 زیاتې منډې جوړوي. نوموړي له 10,000 څخه تر 11,000 پورې منډو جوړولو کې یوازې 19 سیالۍ ترسره کړي. په نړیوال سیالیو کې د زیاتو منډو جوړولو په لیست کې اوس مهال ویراټ کوهلی یوازینی داسې لوبغاړی دی چې اوس هم سیالۍ ترسره کوي. نوموړی په 9 نمبر دی، خو له ده وړاندې ټول هغه لوبغاړي چې 11,000 منډې جوړې کړي استعفا ورکړې ده. ویراټ کوهلی کولی شي چې په راتلونکي نږدې کې یو شمېر نور ریکارډونه هم مات کړي. په یو ورځنۍ لوبه کې د زیاتو منډو جوړولو په لیست کې لومړی سچن ټنډولکر دی چې 13,406 منډې جوړې کړي. له ده وروسته د سریلانکا لوبغاړی کمار سنګکارا دی چې 14,240 منډې جوړې کړي. په دریم نمبر آسټریلیایي ریکی پوینټینګ دی 14,204 منډو سره. څلورم نمبر سریلانکایي جسویرا د 14,430 منډو سره. پنځم نمبر سریلانکایي مهیلا جیوردنا د 12,650 منډو سره او پاکستاني انضمام الحق د 11,990 منډو سره په شپږم نمبر دی. ویراټ کوهلی چې اوس مهال د ټیسټ او یو ورځنۍ په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام لري، په یو ورځنیو لوبو کې 40 سریزې او 50 نیمه سریزې وهلې دي. نوموړی په زیاتو سریزو وهلو کې له ټنډولکر څخه وروسته په دویم نمبر دی. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. لا نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.